ټاکل شوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو دریم پړاو سبا پنجشنبه په ترکیه کې پیل شي. د مذاکراتو په دې پړاو کې د افغان پلاوي مشري د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وثیق کوي. د سرچینو د راپور له مخې ښایي پاکستان هم د استخباراتو ادارې یا ISI د رئیس عاصم ملک په مشرۍ پلاوی دې پړاو خبرو اترو ته واستوي. دا هغه مذاکرات دي چې تر دې وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په لوړه کچه بللي وو او ویلي وو چې په دې ناسته کې به د دویم پړاو مذاکراتو د هوکړې د عملي کولو پر جزئیاتو بحث وشي. د مذاکراتو په دویم پړاو کې د دواړو هیوادونو پلاویو یو بل د خبرو اترو په بهیر کې د صلاحیت پر نه لرلو تورن کړي وو. د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شته ترنګلتیاو د حل لپاره اړینه ده چې پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې وشي او دواړه هیوادونه یو مشخص میکانیزم جوړ کړي چې پر بنسټ یې د دواړو هیوادونو ننګونو ته رسیدنه وشي. د یادونې وړ ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دویم پړاو مذاکرات څو ځله له بندون سره مخ شول او په پای کې د اوربند پر غځېدو سره کابل او اسلام آباد هوکړه وکړه چې بله ناسته به د نومبر په 6 نیټه ترسره شي.